بسم الله الرحمن الرحیم. راځئ مسور ته. راوځه یو جدول به راوړو. تېره ورځ مو ډیزاین نیو پای ته ورسېدی. نن لرو لیاوټ. په لیاوټ کې اول لرو سلیکټ انتخابول. اوس اول لرو سلیکټ سیل د یوې د ټیبل یوې خانې ته یوې دغه شوی سیل یا حجره. زه اوس غواړم چې دغه سیل انتخاب کړم. دلته به کلیک وکړئ سلیکټ سیل انتخاب شو. پر سیل کې شته ولاړ. بل سلیکټ کالم غواړم چې یو کالم انتخاب کړم. سلیکټ کالم باندې کلیک ټول کالم انتخاب. که غواړئ چې یو را انتخاب کړئ را انتخاب کړل سلیکټ را بیا را انتخاب کړئ. او که غواړئ چې څه وکړئ ټول ټیبل انتخاب کړئ سلیکټ ټیبل. دې لارې هم انتخابولی شئ یا دلته کلیک وکړئ هم انتخاب کړئ ټول ټیبل. بل لرو ویو ګریډ لاینز. دا که چېرته د ټیبل سټایل زه ایسته کړم بیا ګریډ لاین معلومېږي. اوس وګوره فعال دې کار نه کوي. صحیح دی. دا صرف د خانو جوړښت ښایسته ښیي چې څنګه جوړ شوي دي په هغه صورت کې د ټیبل سټایل نه وي. نو څنګه به وکړئ دې ته به یو سټایل ورکړئ یا به دلته کلیک وکړو سټایل به ورته پاک کلیر. اوس وګوره ټیبل ایسته شو مګر جوړښت یې راته ښوولی سټایل نه لري. په چا کې بیا ساده راځي. دلته که کلیک ایسته کړم اوس ویو ګریډ لاین شته نه راځي. دا صرف د خانو جوړښت ښایسته ښیي په دا طریقه. بل لرو پراپرټیز کې اول لرو ټیبل پریفرډ ویډث. د ټیبل اندازه څومره اوږدوالی ته مثلا ورته ټاکې دلته کلیک وکړه. دا اوس په انچ تا ته وښیي که په فیصدي باندې ورته وښیي په انچ باندې. ورته هم ټول ټیبل په 100 انچ کې راته راکړه په 4 انچ کې. دا 4 ورته ورکړه اوکې. زه ټول ټیبل په 4 انچ کې راکړم ټوله خانه دې ورته کوچنۍ کړي منظمه راوړي. دا کولی شئ دا کار په دغه باندې هم وکړئ فیصدي باندې 4 انچ فیصدي باندې به 4% راځي. بل لرو الاینمنت کله چې د ټیبل الاینمنت کومې خواته خپله د لیکنې لپاره کارېږي. مثلا زه راغلم دا سټایل مې ورکړه دلته به کلیک وکړو. دا اوس چپه طرف ته دی. صحیح دی. زه ورته هم په منځ کې راولم اوکې. اوس په منځ کې ځکه نه راځي ټیبل غټ دی ټول صفحه کې په خپله راغلی. صحیح دی. نو څنګه به وکړو د اندازې به لږ ورته کم وکړو. اوس په منځ کې راغلی که نه راغلی هغه دلته کلیک کوئ ورته هم په چپه طرف کې چپه طرف ته راغلی که نه رسته طرف اوکې. دا د پښتو لپاره چې مثلا اخوا پرېږدو نه انګلیسي کې دې خوا په منځ کې هم ایښولی شي. بل که چیرې الاینمنټ کوم ورسره انتخاب کړي د هغه سره بیا ټکسټ ډراپینګ. که زه چیرې لیکنه وکړم دلته مثلا راغلم دلته مې یو څه لیکنه وکړه اوس دا لیکنه په ټیبل باندې شاوخوا راګرځېدله نه دا ځای خالي دی. خالي ساحې ته څه وکړه لیکنه ورباندې راوګرځوئ هغه ته بیا ټکسټ ډراپ وایي. دلته به کلیک وکړئ رابسئ په ټکسټ ډراپینګ کې به راوند انتخاب کړئ. دا چې مو کله انتخاب کړو اوکې به اوس خطا خواته ورلیکه ورنه مثلا راځي دا ټیبل دې خواته راوړی دواړو خواته به لیکنه شته او کې بېرته ایسته کړم بیا نه راځي نه شته اوس. بل که چیرې اراوند انتخاب کړي هغه سره پوزیشنینګ لپاره کېږي. پوزیشنینګ کې اول لرو هوریزنټل په افقي ډول دغه ټیبل کم طرف ته ږدي اوس چپه طرف دی نه. دا کار ته د کالم په سره کوي د صفحې سره که د مارجن سره. کالم مارجن فرق نه کوي. اوس زه هم د صفحې سره دا ټیبل وی سره ست طرف ته باره د دغه ځای څخه شروع کېږي د صفحې سره. اوس دا وکړئ دا به هم وکړئ د صفحې څخه راغلی که نه صفحې څخه راغلی. دلته کلیک کړو پوزیشنینګ. بل ورته هم څنګه وکړم دا خو د صفحې په اندازه دی. منځ کې راوړئ انساید آوټساید انساید ګوره زه اوس انساید راوړم دا طرف دی آوټساید دغه طرف. پوزیشنینګ دا خو په افقي ډول و تنظیم. بل لرو ورټیکل په عمودي ډول. اوس غواړئ دا ټیبل منظم کړي. دلته بیا ټاپ بوټم سنټر آوټساید انساید هم شته. اوس هم کوم ورته هم لوړ طرف ته
د مارجن سره منظم کې اوس خپل د مارجن سره راغلی ده تغیر پکې راغلی یا ځکه خپل لوړ طرف د مارجن سره منظم دی کنه تنظیم که چیرې دا ټیبل راو دلته کښېږدو اوس ورته منظم پوزیشنینګ پیج به انتخاب کو مارجن دلته به ټاپ انتخاب اوکې اوس هغه سره راغلی کنه که غواړئ صفحې سره راشي نو دلته به کلیک وکړئ پیج به انتخاب صحیح شو پاراګراف سره هم کولی شي بیا پاراګراف انتخاب دا پاراګراف سره پوزیشنینګ بل لرو ډسټنس فرام سراونډډ ټیکسټ د خط د شاوخوا چې پر ټیبل باندې خط راګرځېدلی دی جدول باندې څونه فاصله ولري اوس وګوره فاصله یې دومره فاصله ده شاوخوا دا غواړي ورته ډېرې کړي څلور سره طرفو سره کولی شي چې فاصله ورته زیاته کړي لوړ طرف څخه څونه د یو په اندازه د لاندې طرف څخه د یو په اندازه دا به وکېږي اوس ته ګوره دا یو انچ راځي یو انچ لوړ یو انچ لاندې لیکنه نور باندې راګرځي اخوا ته بیا لیکنه راګرځي موږ دلته کلیک کوو پوزیشنینګ ورته هم دا څو که 0.05 دلته هم دغه اندازه ورکوم 0 دا کم اندازه اوس وګوره دومره کولی شي د چپه طرف څخه هم لیکنه وګرځوي یو انچ دې خوا ته هم یو انچ دا به وکړي او چپه وروسته هم یو انچ سوال چې موږ هغه نظر کړو هغه نظر پوزیشنینګ بل لرو موو وذ ټیکسټ که دا چیرې انتخاب مثلا زه راځم لیکنه انتخاب خو دا سره وخت د ټیبل سره کار نه کوي دا خبره مثلا دلته زه رالم لیکنه کوم دا ټیبل د لیکنې سره ځي اوس وګوره د لیکنې سره ولاړ ورته هم ټیبل یې خپل پر ځای باندې دا که چیرې تاسې یو ټیبل راوړئ د معلومات مطابق هغه باید د لیکنې سره ولاړ شي هر ځای چې هغه لیکنه وه ټیبل هم باید ورسره وي که غواړئ چې لیکنه ټیبل یې دلي یا جدول دلي غواړئ چې نور لیکنه اضافه کړئ نو د هغه دپاره به څنګه وکړئ لیاوټ ته به راسئ پراپرټیز ته پوزیشنینګ باندې به کلیک وکړئ دلته به دا ایسته کړئ دا به وکړئ او اوس راځم ته لیکنه اضافه کوم ګوره دا ورچېږ شو سره ولاړ خو دا ځینې وخت دلته کار نه کوي د شپ سره بیا دا خبره کار کوي کنټرول زیډ دا به زه لږ کم وکړم وګوره اوس بیا نه ولاړ صحیح دی اوس بیا خپل پر ځای دی لیکنه چې ډېر شي د شپ سره بیا دا خبره کار کوي مثلا زه راځم دلته شپ راوړم دلته به راسو پوزیشنینګ دا به ایسته کړو اوس راځم لیکنه اضافه کړو شیپ هم ورسره ولاړې ښه نو دلته به داسې وکړو بل شیپ به راوړو پوزیشن ته به راسو دا به ایستو ګوره اوس نه ځي مخکې خو پینټر سره نه تللي نه اوس چې کله لیکنه وکړې اوس خپل پر ځای باندې دې سره بیا د کار وکړي او بل که چیرې انتخاب شي بیا د لیکنې سره ځي صحیح دی ټیبل کې ځینې وخت کار نه کوي بل د دغه سره د ټیبل سره هم دا خبره دلته هم ګوره اوس څه وایي بل په دې کې دا هغه فرق نه کوي اله اور لیو دا که چیرې انتخاب یې اوس زه کولی شم بل شي په دې شي باندې کښېږدم کنټرول سي کنټرول وي په ټیبل کې په جدول کې دغسې کېږي دلته مثلا د علامه دا شي زه کولی شم چې پر دې باندې سره بیرې کښېږدم ښودل کېږي که نه ښودل کېږي که وایي چې چیرې پر دې باندې کښېښول نه شي نو بیا بل ته راسئ دلته به کلیک وکړئ پوزیشن ته به راسئ دا به ایسته اوکې اوس وګوره دا شي پر دې ښودل کېږي نه کېږي نه یو خوا بل خوا ته کېږي ټیبلونه هم دغسې راځو لیاوټ ته پراپرټیز دا پوزیشن برخه بل لرو
ټیبل ډایرکشن دا بیا د خط ډایرکشن دی. ګوره په دې لیکنه کې چې موږ کله لیکنه کوو په جدول کې د کوم طرف څخه شروع کېږي؟ چپه طرف ته د انګلیسي لپاره. که چېرې غواړئ چې د پښتو لپاره وکاروئ نو بیا بل ته راسئ. دا په زه پله لیفټ انتخاب کړم، دلته به راسئ رایټ ټو لیفټ، دا به اوکې کړي. ګوره خپل رسته طرف ته اوس چې کله لیکنه کوي د کوم طرف څخه شروع کېږي؟ د رسته طرف څخه پښتو لیکنه. نوم شان اړول دي که نه؟ بل دلته کلیک کوو بارډر شیډینګ دا تاسو په ډیزاین مینیو کې واسئ. مخکې هم ویلي چې دا تاسو چېرې واسئ؟ په ډیزاین مینیو کې شته. او بل لرو آپشن. په آپشن کې لرو ډیفالټ سیل مارجن. ګوره سیل مارجن په سیل کې چې مارجن دی دلته زه راځم مثلا لیکنه مې وکړل مارجن خو تاسو پوهېږئ د صفحې خالي ساحې ته وایي نه. اوس دا سیل خپله مارجن نه لري، خالي ساحه دلته لري په دا منځ کې نه لري. ساده یې ولیکه که غواړئ چې د سیلونو په منځ کې خالي ساحه راسي مارجن راسي نو هغه دپاره به څنګه وکړئ؟ لیاوټ ته به راسئ، پراپرټیز، آپشن، دلته به ورته وایاست د لوړ طرف څخه څومره وي. ښه دا فاصله ده. ډیفالټ سیل مارجن دا خو دننه فاصله ورکوي هم لکه مارجن دغسې ده. څومره اوس وګوره لیکنه کوم شاوخوا مارجن لري که نه لري؟ فاصله لري نه. بل د دغه بارډر تر منځ غواړي فاصله ورکړي. هغه شو د خانې لپاره دغه د بارډر لپاره د فاصله نو هغه دپاره به څنګه وکړئ؟ دلته به کلیک وکړئ، آپشن، الاو سپیس بټوین سیلز. څومره فاصله ورکړئ؟ مثلا د 2 انچ بیخي ډېرېږي یو. دا به انګلیسي وي. ګوره څومره ډېر ده. دا ډېر د اندازه به ورته کمه کړي مناسب اندازه. دلته به کلیک وکړئ، آپشن، الاو سپیس، دلته به 0.05 کړئ، اوس به اوکې کړئ. ګوره دا منظمه ده. دا د ټیبل سټایل لپاره کارېږي. په داسې ډول کولی شئ د دې هم زیاته کړئ او د کمه کړئ. غواړم څو کم 0.3 ورته راغلی کم شو. پراپرټیز آپشن ته راځو. بل لرو اتوماتیکلی ریسایز ټو فټ کنټینټس. دا تاسې مخکې هم ویل. اوس وګورئ چې کله لیکنه کوم دا خپله فکس دي صحیح. خو کله چې لیکنه ډېر شي دی ورسره غټېږي دا خانه. که چېرې لیکنه دومره یا بیا هغه هم ورسره راځي چې هر څومره پکښې هغومره وروسته هم دا ټیبل مو ورسره غټوي خپل پر اندازه دی. د هغه دپاره بیا هغه اټو ریسایز ایسته کړئ. دلته به کلیک وکړم، اتوماتیکلی ریسایز ټو فټ کنټینټس دا به ایسته کړئ. اوکې به کړئ. اوس خپله اندازه ده. اوس لاندې راځي نه غټېږي. مخ خو داسې غټه دی داسې نه داسې. اوس بیا لاندې طرف ته راځي. ځکه که هغسې مثلا په دې سیل کې ته یو نوم لیکې دومره اندازه راځي. که دا سیل غټ شي قانون کوچنی کېږي که نه کوچنی کېږي؟ کوچنی کېږي. داسې بیا دغه نه کوي، تاوان نه کوي داسې. صحیح دی. دا برخه د هغه څخه وروسته را بیا د را برخه. اوس د اوله را کې په هر را کې چې تاسې کلیک کړئ د هغه را لپاره کار کوي دا خبره. که مې یا دوې راوې انتخاب کړي بیا د هغه لپاره راځي. د هغه را چې ما فعلا ما کلیک کړی زه اوس غواړم دا څنګه وکړم؟ اندازه یې ورته غټه کړم. ته هم دا یو انچ که اوکې هغه اندازه غټ شو که نه شو؟ که چېرې دا دوې راوې انتخاب کړم بیا دا دوه راو ته راځي. پراپرټیز را ته به راسئ. ته هم د دواړو څنګه وکړم؟ 3 انچه نه 1 انچه اندازه دواړو ته هغه اندازه راکړم. پراپرټیز بل دا اندازه اتلیسټ یعنې تقریبا اګزیکټلی مشخص څومره اندازه زه ورکوم دومره دې ورکړي. بل الاو را ټو بریک اکراس پیج. که چېرې دغه برخه انتخاب او دا ټیبل جدول ولاړ سي تر صفحې پورې تر صفحې بل صفحې ته اوړي پر دغه ځای باندې دی چې کېږي پرې کېږي بریک پرې کېږي سیرې نیمه کېږي نو دې ته اجازه ورکوي که نه ورکوي. اوس وګوره بل صفحې ته واوښتې نیمه شو نه که دې غوښتل چې اجازه ورکړي خو هغه اجازه لري او که نه نو بیا نه نیمه کېږي یعنې بل صفحې ته نه اوړي. بل که چېرې مثلا زه رالم دلته مې نوم ولیکئ کنټرول زد دلته به راسو نو نیم father name job salary
اوس که چیرې دغه جدول چې مثلا چیرې دلته خو تاسو ته معلومیږي چې دا د نو خانه ده هغه خو شمېره ده پلار نوم دی دغسې نوم دی دنده ده ډېر تاریخ داسې ډېرې خانې کلمونه دي دغسې څو لاړ شي مثلا مخ ته ځې هغه خانې خو پټې شولې نور تا ته نه معلومېږي چې دا د څه شي خانه د ډېټ او د ټایم د څه شي یعنې په بل صفحې خو بیخي بار نه درته معلومېږي چې هغه خواته ولاړ شي یا په چاپ کې چې غواړې په هغه صفحې باندې چاپ کړي د هغه لپاره به داسې کوې اوس دلته چې کله زه بلې صفحې ته ځم دلته مې کلیک وکړې ټیپ بټن په بل صفحې کې هغه معلوم شی نشته چې ما ته وکړی دا غواړم چې په هره صفحې کې بیا په خپله راسي بیا داسې ته دې به یې وګټ دا هم ده چې دلته ته مثلا دا تغییر کړې پښتو دې ولیکې یا مثلا بل شی دې ولیکې هلته بیا تغییر شي په ټولو کې یو رقم راسي نو څنګه به وکړې دا را چې غواړې په ټولو په هره صفحه کې راسي نو دا به انتخاب کړئ رابسې لیاوټ پراپرټیز باندې به کلیک وکړئ دلته به مخکې دا غیر فعالو نه repeat as a header ra at the top of each page دا به انتخاب کړئ اوکې وکړئ او اوس راس په بل صفحې کې وګوره راغلی ده که نه هغسې بل صفحې ته ځې بل صفحې ته ځې بس دغسې راځي اوس دا نوم ته داسې راغلی زه راځم دلته د کوم څنګه ومه په کلیک نیم او اوس راسم په هغه هم زه راغلی یا مثلا راځم یو بل سټایل دلته راسم هغه سټایل راغلی ده که نه اوس که ته خپل ولیکې پاره کې بیا باید ورته جلا جلا سټایل دلته چې د یوه سټایل ورکړي په ټول کې بیا راسي او بل غواړو چې یو راه انتخاب کړو د دې لارې تاسو کولی شئ ګوره پریویس د شا راه انتخابوي نیکسټ بیا راتلونکې راه بیا وینې څه انتخابوي که د دې لارې انتخاب یې هم انتخابولی شئ که هغه نه دلته راسه کلیک ونیسه داسې انتخاب هر څو راګانې اصلون چې انتخاب دی بل لرو کالم دا بیا د کالم لپاره دی دا کالم چې ما کلیک کړی دی دې کالم څنګه اندازه ورکوي یا دوه کالمونه انتخاب کړي دا دوه کالمونه انتخاب کړي دې ته غواړم چې اندازه ورکړم دلته به کلیک وکړم اوس د دې خپل اندازه د 0.1 اتیا ورته هم دا 1 انچ کا دواړه اندازه 1 انچ څو کنه دلته وګورئ دې څه تر دې ځای پراپرټیز بل د اندازه ته په انچ ورکړئ کې فیصدي باندې ګورئ انچ دغه 0.1 اتیا 100% کېږي 12%. زه راسم دلته مثلا د اندازه غټه کړم 100% یې کړم 3 انچ یې کړم دا به 100% 3%. دغه ځای څخه ونیسئ اوس موږ نه ده اپلای کړی ورباندې دا ټول څه به دی څه کوي د دې ځای څخه درې ځای پر سل یې ویشي هر چې هغه اندازه ورکړه د هغه اندازه ورته ټاکي دغه 3 چې یې راویستل هغه 3 انچ نه راویستل کم یې کړل ډېره کوچنۍ اندازه ورکړه ځکه هغه خواته نور ساحه نشته چې ورکړي که غواړې چې کالمونه انتخاب کړې د شا کالم راتلونکي کالم وګوره دلته بیا دا به انتخابوي نه صرف یې درته ښیي نیکسټ کالم ته د شا کالم بل لرو سیل دا یوه سیل کې چې دا سیل ما انتخاب کړی اوس دلته څنګه کوم د دې اندازه ورته غټوم څوک اندازه دومره کوو کیک اوس نو سیل سره بیا ټول کالم وټېږي ځکه داسې نه کېږي چې دا یوه سیل اندازه دې غټې دا نور ته کوچنۍ خو هره ټیبل غیر منظم راځي نه اوس داسې بیا منظم راځي کله دا یو ټیبل اندازه د یوه سیل غټ شي د ټولو باید داسې راځي دا هم لکه د کالم د سیل له پاک نه کوي ځکه هغه موږ یو کالم ترل دا چې یو سیل ته ورکړي ټول کالم دا په انچ باندې کې فیصدي باندې بل به د سیل کې چې کله لیکنه کوو دلته راغلم اوس دا لیکنه په کوم طرف کې راځي لوړ طرف کې راځي چې په سیل غټ او داسې کوچنۍ لوړ وړاندې خو بیا په دې کې نشته داسې چې سیل غټ نه بیا دلته به کلیک وکړئ سیل تام په منځ کې راوړه سنټر اوکې په منځ کې راغلی که نه په لاین طرف کې اوکې راغلی که نه بل آپشن سیل مارجن ګوره سیم از اول ټیبل مارجن ولري که ونه لري ټول ټیبل دی ورکوي کولی شئ دلته بیرته اندازه ورته چیچ کړئ ورته ورکړئ دغه سیل ته یوازې دغه سیل ته که دا انتخاب خو ټول بیا یو رقم راځي که نو د دې سیل ته بس اندازه ورکوئ چې د لوړ طرف څخه څونه مارجن ولري د لاندې طرف څخه څونه ولري چپه طرف رسته طرف چپه طرف کې کوئ بیا د هغه سیل ته وګوره ځکه موږ وویل چې د اندازه د جلا یې اوس وګورئ نه جلا څه دا نور څه که سیم از اول ټیبل کې بیا ټول ټیبل د یو رقم راځي زه به کلیک وکړم صحیح شو پراپرټیز آپشن بل لرو راوټ ټیکسټ خط راګرځول په دا کالم کې خط راوګرځي که راونه ګرځي اوس وګوره راګرځي که نه تاسو راونه ګرځي بار داسې راځي لکه مخکې نه بدل چې موږ په دغه آپشن کې وویل
اوس خو دغه نسته ساحه نسته څنګه به دا وایستو اوس په دې کې کلم کې دغه راوګرځي چې روانه ګرځي په سیل کې اوس دا راټ ټیکس ورته مې راګرځي دا سیل اصلا راټ دی اوس وګورئ بیا هم راګرځي خیر خو چې راټ ټیکس انتخاب کې دلته راګرځي کنه بیا نه راګرځي دا غټیر سیل غټیر څنګه دلته وایم پیټ ټیکس بیا څه کوي شاور څه به وګورئ نه پیټ ټیکس څه کوي دلته ځکه لا لیکنه کوم هغه دی پیټي مثلا په دې کې تراله یو نوم جوړ لیکي لیکم محمد دا خانه غرس اوس کې ته پونټ توښنه کې د نور څخه بیا کوښنه راځي اې څه اندازه نه چې دې ته مشخص کې چې لږ په دا کې په داسې کې منظم راځي دا لپاره د پیټ ټیکس کار غوښتل چې کله موږ کلیک وکړو او تام د لیکنه په داسې کې پیټ کوم منظم راځي نو دا چې پیټ ټیکس کې وکړي اوس وګوره پیټ آشنا وینه لا نه ډلندري چاپ نه راځي کو دا لیکنه مثلا دې څه د کې بل نوم ولیکه ولي هغه د سیریز پیټ راځي بلکې کاغذ کو کوښنه را له غټ نوم ولیکه هر څون چې لیکي دی په دای وسل کې پیټ منظم اوس دلته وګوره دا بيسته کو نور دلته وسره اعظم لیکنه کوم کلیک وکړو سیل دا ورسره انتخاب اوس پیوګو لیکنه راوګرځي چې راوړل ګرځي سره اوس نه راګرځي الټراب ټیکس انتخاب چې راوګرځي دلته بدایي څوک اوس ما غست یا په دې حالت کې ځکه نه راګرځي د پیټ راولي هغه غلط کې راګرځي چې پیټ نه یې سره بل پراپرټیز راځو لرو الټ ټیکسټ الټ ټیکسټ صرف د ټیبل په اړه معلومات ټایټل ورکوي چې د دې عنوان چې مثلا زه ورکوم مارکس نمرې یا هر شي چې ورکوي ډسکرپشن تشریح ورکوي د چې نمرې د شاګردانو یا مثلا ټیبل د مارکس لپاره جدول دې چې کله تشریح ورکړه درانه تشریح ورکړه وکړي اوس بیا کله بل تراسم بل جدول راو انسرت دې سره بیا معلومات نشته دلته براسي پراپرټیز الټ ټیکس معلومات سره نشته دلته کله کلیک کوي واځي دا ټیبل سره راځي ستا نور دا ټیبل پراپرټیز باندې ورسته